नबियानों की बाला दे محمد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه نیکی هیلي او احترامات الله دې وکړي چې ټول ملګري به روغ او جوړ او خوشاله اوسه. صحت په جامو کې به پټ یې. درمنو لیدونکو د KPK سټوډیو له طرفه د ناتخوانانو غونډې پروګرام سره زه یم ستاسو ورور عبدالله عابد او را سره همکار صدام وفاسد. قدرمنو لیدونکو نن زموږ سټوډیو ته تشریف راوړی دی. یقینا تاسو به اواز سره اشنا موسی لر او بر پښتونخوا کې ماشاءالله یو نوم لري او اواز یې هر څوک ماشاءالله مینوال دي. او ان شاء الله دې سره موږ د ژوند او د ناتخوانۍ په هکله معلومات او پوښتنې کوو. تاسو موږ سره اوسئ چیرته مه ځئ. صادق دے او امین دے او ہم ختم المرسلین دے پا قدر کی اولاد محمد صلی اللہ نبی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قرار سه محترم موږ ستاسو ډیره زیاته شکریه او ډیره مننه کوم چې تاسو دومره مصروفیت وخت راغلی زموږ سټوډیو ته او ټیم هم ویستل. نو الله دې تاسو خوشحال لري، الله دې تاسو په اواز کې او په عمر کې ډېر برکتونه واچوي. ډېره مننه. الله هم خو خوشحاله سوکال لره. موږ به تل ځو ځکه چې KPK سټوډیو خو بیا زمونږ د ناتخوانانو یو مرجع ده او دلته ښکلي ناتونه ثبتېږي. زمونږ انجینر صاحب صدام بیا ډېر خواریکښ انسان دی. نو راځئ موږ خپل سټوډیو ګورو. جزاک الله. قرار سه محترم به تاسو نه اول دا پوښتنه وکړو چې تاسو کوم ځای سره تعلق ساتئ او د کتونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. نو ډېره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قاري سعید قرار دی. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د حصارشي اوسېدونکی یم او په همدغه ولسوالۍ کې په همدغه خپل کلي کې د ماشومتوب د باچاهۍ دوران مې هم دلته تېر کړی دی. مننه. قرار صاحب محترم تاسو د ناتخوانۍ شروعات څه وخت نه شروع کړ او څنګه د ناتخوانۍ میدان ته تاسو تشریف راوړو او د چا اواز نه تاسو متاثره شو، څنګه تاسو شوق پیدا شو؟ زه به داسې ووایم چې ښکلی اواز دا یو الهي ورکړه ده. بېشکه هیڅ انسان په کسب او فعل نشي ترلاسه کولی. موږ ګورو هغه نعت ویونکي چې استاذ ولري تر هغه نعتخوانانو پورې ډېر پیاوړی وي چې استاذ یې نه وي. نو ښکلی اواز الهي ورکړه ده. زما غږ ښکلی و. له ترنم برخې سره مې ډېر زیات شوق و او له ماشومتوب نه اته کلنۍ نه دېخوا مې د نعتخوانۍ ابتدا کړې ده او هغه وخت کې مې د نبي ښکلي یادونه په دې نوم د نعتونو یو البم ریکارډ کړی و چې بیا ډېر مینوالو خوښ کړ او زه دې ته وهڅولم چې تر څو نور نعتونه هم ثبت کړم مارکیټ ته خپل مینوالو کتونکو ته وړاندې کړم. انشاءالله انشاءالله. قرار سه محترم بل دا تاسو هم کول تر اوسه پورې به تاسو څومره نعتونه حمدونه ترانې نظمونه ویلي وي او کوم نعتخوانانو سره تاسو کیسټ کړي دي نو که دا د کتونکو ته تاسو وضاحت وکړئ. ډېره مننه عابد صاحب محترم. که څه هم دغه شمېر به ما نه نیولی چې ما څومره ترانې یا څومره نعتونه زمزمه کړي دي، خو دومره زما له اټکل نه چې ډېری موږ داسې کړي دي کیسټو له مطلب برابر کړي دي. زیاته داسې برخه راغلې چې ملګرو شاعرانو شعرونه راوړي موږ ثبت کړي او ځان سره وړي بیا زموږ په شمېر کې نشته دي. نو په سلهاو حمدونه نعتونه او د وطن په مینه مې ترانې زمزمه کړي دي او تر اورېدونکو مینوالو رسېدلي انشاءالله. قرار سه محترم چې کوم نعتونه نظمونه تاسو ریکارډ کوئ نو د دې مصارف د خپل جیبه کوئ که نور کوم ملګري سره کومک او همکاري کوي؟ ما سره په دې برخه کې لا هیچا هم همکاري نه ده کړې. په دې برخه کې اسلامي دولتونه ډېر غافل او لوبالي دي. دوی د نعت ویونکو لپاره هم هېڅ کوم سیستم نه لري تر څو په دولتي لګښتونو باندې معیاري ترانې نعتونه حمدونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې شي. نن هر چا د اسلام په نوم باندې هر قسم شعر پیدا کړی دی او مارکیټ ته وړاندې کړی دی. نو هر یو نعت مې چې ریکارډ کړی په خپل شخصي لګښت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه مې ریکارډ کړی. او قرار سه محترم داسې کوم نعت شریف تاسو ویلي چې هغه مینوال هم ډېر زیات خوښ کړی وي او تاسو ته خپل هم خوند درکړی وي که هغه د کتونکو ته تاسو ډالۍ کوئ پیش کوئ؟ مننه. زما خو تمامي کوشش د ابتدا نه تر دا وخته پورې همداسې دی چې هر هغه شعر انتخابوم، هر هغه نعت چې پیغام پکې نوی وي، مطلب نوی خبرې وي، زړې خبرې نه وي. زار دې شم قربان دې شم کله به درځم، بیا دا خبرې وړې تکرار شوي دي. نو زما کوشش دا دی چې داسې یو نعت انتخاب کړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیرت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت پکې راغستل شوی وي
او لکه تاسو به اورېدلي ما یو نعت ریکارډ کړی و بیا ما وروسته نور نعتخوانانو هم ویلی دی هر چا په خپل اندازه ښکلا ورکړي د بیتاب صاحب شعر دی د شنو کجورو شنې خاري ارمان زما و مدینې یا داسې دوز ذوالجلاله ډېرو کړېدم دا حمد کې راځي په قدمون د حضور درنه درنه ده څومره حسینه مدینه ده زما تمامي کوشش دا دی چې هغه نعت راواخلم چې خبرې پکې نوې وي او بیا داسې نعتونه مې ډېر ریکارډ کړي دي او دوستانو خلکو ته ورسېدلي انشاءالله نو که داسې یو نعت شریف تاسو د کتونکو ته ډالۍ کې او پېښه کې چې کتونکي واوري او زموږ هم د سره دا روح تازه شي زه به یوه روبۍ انشاءالله خپلو کتونکو ته وړاندې کړم تر څو زموږ کتونکي له دې زمزمې نه خوند واخلي انشاءالله چې د ظلم او وحشت تیاره اوږده شوه د یو نور جلوه مکې نه راخوره شوه چې انسان د هوسونو تیارو ډوب کړو نو روښانه د رحمت بل ډیوه شوه تا د مینې پیغام راوړو بشریت ته او د کرکې پر ماڼه یو زلزله شوه برتري د رنګ او نسل شوله ورکه چې د تور بلال د خوږ ګنګازه شوه برتري د رنګ او نسل شوله ورکه چې د تور بلال د خوږ ګنګازه شوه چې د مینې پیغمبر مې پکې ځای کړو د زړګي خار مې یثرب نه مدینه شوه په دې هیله چې زموږ د کتونکو د خوښې وړ ګرځېدلی وي ماشاءالله ماشاءالله یقینا ډېر زیات خوند یې وکړ الله رب العزت ستاسو په اواز کې او ستاسو په عمر کې برکت واچوي یقینا ډېر خوند یې وکړ قرار صاحب محترم ماشاءالله نعتخوانان ډېر دي نو اکثر د ډېرو نعتخوانانو شوق وي نعتخوانۍ ته راتلل غواړي نو هغې دوی له څه کول پکار دي چې څه وکړي زما خو تمام هغه ورونو هغه ملګرو ته دا پیغام دی چې دوی غواړي تر څو یو ښه نعت ویونکی اوسي خلک یې له غږ سره اشنا اوسي او ډېر مینوال ولري ټولو مهمه خبره خو دا ده چې نعتخوان باید تقوادار اوسي غوره اخلاقو څښتن وي او په شریعت درست وي که غواړي چې یو ښه نعت ویونکی شي نو د اواز تر څنګ چې څنګه په خپل غږ خواري کوي داسې د انتخاب کې خواري ډېر وکړي د شعر انتخاب دې ښه وکړي که څه هم په دې برخه کې د استاد شتون لازمي دی چې د یو استاد سره زده کړه وکړي هغه به ډېر پیاوړی راشي ځکه چې کوم نعت ویونکی له استاد څخه زده کړه وکړي نو یو وخت دا ده چې تر څو هغه الفاظ ورصحیح کړي موږ اورو بعضې نعتخوانان ملګري زه کله کله تعقیبوم نو هغه ځای کې چې کوم دی مثل محمد صلی الله علیه وسلم نو هغې د خونه پکې ښې وتلي محمد یې به یې ویلي داسې ډېر بعضې ټکي موږ تر غوږه رارسېږي نو په داسې الفاظو کې باید ډېر خواري وشي کمپوز کې باید خواري وشي نوی کمپوز انتخاب کړي نو په داسې خواري باندې مخ ته تللی شي او تر څو راتلونکي کې یو ښه نعتخوان ووځي انشاءالله قرار صاحب محترم تاسو د کوم نعتخوان غږ سره مینه لرئ او د هغې اواز تاسو خوښېږي تاسو ترېنه خوند اخلئ او داسې کم شاعر اشعار تاته ډېر خوند درکوي او وضاحت سره یې ووایي چې له کتونکي مو وکړي نو عابد صاحب محترم نعتخوانان خو داسې مثال لري لکه د ګلونو یو باغ کله چې په ګلونو په یو باغ ور دننه شي دې کې هر قسم د ګل وي د هر ګل خپل رنګ وي خپل بوی وي خپله ښکلا وي او زه خو له ټولو سره مینه لرم ټول ته احترام لرم هر شاعر هر نعتخوان مې خوښېږي او د هر چا نعتونه په شوق اورم او د شعر انتخاب پوښتنه دې وکړله چې کوم شاعر انتخاب ډېر کې ما مخکې هم وویل چې زه شعر ته ګورم شاعر ته نه ګورم شعر ته ګورم چې هغه هر څوک وي ولې ډېر مې چې تکرار کړي یا ډېر مې زمزمه کړي دي نو بیا داسې د استاذ محترم علامه عبدالستار محمدي صاحب اشعار مې ریکارډ کړي برهاندین بیتاب صاحب کوټوال ناسخ صاحب داسې موسیب چلګزیوال صاحب ډېر شاعران دي نو بیا زما ذهن د دې وخت یاد کې نه راځي او شعر ته هم کتلي دي او شعر هم خوښ کړی دی بیا
داسې ریکارډونه د دوی ځکه ډېر رسېدي شاعران چې دوی موږ سره یو څه علاقمندي زیاته نږدې دي موږ سره دوی په خاطر د هغوی نعتونه ما زیات برخه ریکارډ کړي ماشاءالله جزاک الله. قدرمنو لیدونکو زموږ پروګرام په ختمېدلو سره دی نو اوس به موږ انشاءالله قرار صاحب نه یو اخري پوښتنه کوو د خیره نو چې قرار صاحب خپلو مینوالو ته او د کتونکو ته څه پیغام لري؟ ټول اسلامي امت ته په ځانګړي ډول مې افغانان ته پیغام دا دی چې نن اسلامي امت په تیره افغانان اتحاد اتفاق ته شدیده اړتیا لري. مهرباني وکړئ په سیاسي او مذهبي او قومي اختلافاتو خپل قومونه مه بدرنګوئ او د اختلاف په سبب خپل قومونه د اغیارو مه غلام کوئ. درنښت ستاسو ورور قاري سید قرار. قدرمنو لیدونکو سید قرار صاحب نه مونږ د ژوند او د نطخوانۍ په هکله معلومات پوښتنې وکړې او تاسو واورېدلې او انشاءالله راتلونکي ویډیو سره به د خیر سره داسې مشهور نطخوان زمونږ د چینل نه تاسو انشاءالله ګورئ نو دا زموږ چینل د سره سبسکرایب هم کوئ ملګرو سره شیر هم کوئ KPKS سټوډیو په نامه باندې زموږ چینل دی نو دا ټولو ملګرو سره شیر هم کوئ او سبسکرایب هم کوئ.